ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. مکنزي وايي افغانستان کې د داعش بریدونه د طالبانو په پرتله کمرنګه دي. جنرال کینیت مکنزي تېره ورځ د سلواغې د شمه د منځني ختیځ د سفر په مهال وویل داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګه دي. د ملګرو ملتونو خبرداري نه مخې یمن کې قحطي شایي د سولې فرصت له ګواښ سره مخ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتین ګیفریټس وايي په یمن کې سخته قحطي شایي هغه فرصت له ګواښ سره مخامخ کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوي دي. ناټو په عراق کې د خپلو سرتیرو شمېر 8 برابره زیاتوي. د ناټو عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې د عراق د حکومت په غوښتنه په دغه هیواد کې د سرتیرو شمېر له 500 څخه 4000 ته لوړوي. او محقق وایي افغانستان کې د کورنیو جګړو د بیا پیل له ویرې د ناټو غونډه بې پرېکړې وه. د افغانستان د ولسمشر امنیتي صلاحکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پرېکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نشي.